افغان صاحب مهرباني وکړه. سلامونه دې ورسیږي ټولو ته او زه په خپله ورځ د یو افغان په شکل درته تاسو سره خبرې کوم. زه داسې نه چې مثلا زه د حکومت کوم غړی یم او نه مې د حکومت سره کوم تړاو لرم او نه مې د حکومت د 20 کاله روپۍ اخیستې ده او نه مې څوک پکې شته، اما سرسخته طرفداره یم اوس، ځکه چې دا اوس چې کوم بعد یغونه چې امریکایانو سره کوم تړون طالبانو وشو او کوم معاهدې امضا شولې او بعد یغونه کوم جنګونه چې طالبانو په دې وطن کې شروع کړي دي، زه دې سخت مخالف یم او دې دا نه جهاد بولم بلکې یو فساد، افغان وژنه، قتل او په دې کې کوم د طالبانو خلک اخکیږي د شهید دي ناغلي. وروره لږ مهرباني وکړه. وروره افغان صاحب ته چې دا جګړه ناروا بولې علمي سویه دې څومره ده وروره؟ څومره علم ده د سره کومې مدرسې او کوم پوهنتون نه فارغ شوی؟ زه د افغانستان راوتلم، زه اول نمرې عمومي د طب نه اول نمره عمومي پرېږده. په دین کې څومره معلومات لرې چې ته دا جګړه ناروا بولې؟ زه دلیل ته وایم، دلیل مه راته. دین د ځان د دلایلو تابع کوه، دین په دلایلو نه ده. دین دا یو د عقیدې کار ده، دې کې به دلایلو ته د قرآن آیات احادیث اجازه راکړه. د مکې معظمې امام چې کله فتوا ورکوي چې دا ودرېږه، لږ صبر وکړه. ما درته ویلې عقلي دلیل به نه وایه. په دین کې دې څومره تعلیم کړی ده؟ دین کې مو تعلیم څومره دین دي؟ فقه مې ویلې ده، عقاید مې ویلې دي. فقه دې تر کوم چې ویلې ده؟ خاصه مدرسه دې نه ده ویلې. ودرېږه، لږ صبر وکړه. لکه عالم نه یې که نه؟ عالم نه یم او جاهل هم نه یم. ښه، چې جاهل نه د صورت په مایده او 50 آیات راته ووایه. ښه، دویمه کلمه ووایه. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد عبده ورسوله. بس دا دویمه کلمه سوله. نو ته د علمي سویې ته وګوره چې د تا دویمه کلمه نه ده زده. ته راجګېږي د جهاد د رواوالي او د نارواوالي خبره کوې. د کلمې فرایض څو دي؟ د کلمې څو فرایض دي؟ ودرېږه، لږ صبر وروره. قرآن درشم یو خبر درته کوم. ګوره ته وایې چې افغانستان کې جهاد نه ده روا. د کلمې فرایض راته ووایه، د کلمې فرایض څو دي؟ اسلام بنا نه، د کلمې فرایض راته ووایه. د کلمې څو فرضونه دي؟ د کلمې فرضونه څو دي؟ فرایض د کلمې څو دي؟ کلمې فرض دي. په دې سوال کې د مو د کلمې فرضونو سره وکړه. تا دینی جنبه راونیوله؟ نه ډاکټر صاحب محترم، نه ودرېږه. د مکې معظمې امام چې له سالار سره افغانستان ته راسي، د مکې امام قسم په خدای څټې پې باندې تاومه په دې خولې په سوک وهمه مسلط څنګه دي؟ ودرېږه، لږ صبر وکړه. د کلمې فرایض راته ووایه چې زه د تا علمي سویه وګورم، هغه نه وروسته به بیا مخکې ځو. ځکه ته وایې جهاد ناروا ده په افغانستان کې. د کلمې فرایض راته ووایه څو فرضونه دي؟ تفسیر نه ده، اسانه پوښتنه ده. د اوړي او د ژمي د انسان فرق راته وښیه. اوړی څنګه استنجا کېږي، ژمی څنګه کېږي؟ په اوداسه کې څو فرضونه دي؟ ودرې ډاکټر صاحب، اوداسه فرایض څو دي؟ ما درته نه دي ویلي چې پوزې مینځل دي. د اوداسه فرایض څو دي؟ څلور څه دي؟ ودرېږه ډاکټر. ښه، خوله دا پوزه لاس ملګرو زده کوي. د اوداسه فرایض زده کوي. خدایم خوار نه که راغلي یاستئ خالي لایفونو ته وګوره. د ورور نه زده کوي. د مانځه 4 فرایض دي، دا د موږ ورور وایي. د خولې مینځل دي، د پزې مینځل دي، د اوداسه ګوره، د اوداسه 4 فرایض دي. د لاس مینځل، د خولې مینځل، د پزې مینځل، د مخ مینځل، دا زده کوي. ګوره، آفرین بالکل نر سړی وایم. آفرین، زنده باد. نور مخکې زده ښه ده. د اوداسه فرایض خو دې زده و. آفرین. نو تا غوندې یو سړی به راجګېږي نه دي زده. هغه به د افغانستان د جهاد فتواواله و دا ناروا فتوا ده. فرض که ودرېږه، فرض که د مکې امام دا وویلې چې دغه افغان ورور به خپله خور سره نکاح کوي، ته به یې بیا کوې؟
هغه هیڅ کله داسې نه وي، هغه مسلمان سړی خو که یې وویلې هغه نه وایي، وایې که نه هغه همغه امام د ډیسکوټیک درته رواو نه بله په سعودي کې زه د سعودي د فتوا به ودرېږه لږ صبر فرایض دې زده که کلمې فرایض زده که کلمه زده که مهمه ټول نه دا د دویمه کلمه د تا نه ده زده خانه د خرابه نه علمي سویه د دومره کته ده دومره جاهله دومره د الله او د رسول د اوامرو نه خبرې وای ما فقه م ویلې ده زه اول نمره تم خو څنګه چې اشرف غني چې څنګه خر هماغسې کربوړی نو